صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د عبادت معمول دا و چې د الله تعالی په حق باندې وه د عمل کا او د بنده په حق باندې وه عمل کا د الله تعالی عبادت وه کا د بنده حقوق هم په ځای کول. صحیح بخاری کې دا یو روایت موجود دی. حضرت عون بن ابي جحيفه رضی الله تعالی عنہ دا یو روایت نقل کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام سلیمان فارسی او ابو دردا رضی الله تعالی عنہ د مدینه په هجرت نه بعد د دوه خپل میانځ کې د ورورګری تعلق قائم ک. بیا وارزه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د ابو دردا رضی الله تعالی عنہ کور ته راغی. د سزا ول د ډېره پریشانه و. ورته فرمایي چې ولې پریشانه یې؟ دی ورته و چې د تو ورور ابو دردا دا خو د دنیا سره هیڅ واسطه تعلق نشته ځکه پریشانه یم. سلمان فارسی رضی الله تعالی بهرحال ولته او بیا ابو دردا رضی الله تعالی عنہ راغی. بیا د ماړی ورته جوړه کړه. سلمان فارسی ورته و چې څه پر ماړی ولته یغه پر نه خورم چې څه پر ته د مو سره ماړی شیرینه کی دا ورته چې مو خو نفلی رجادو زه خو ماړی نشه خوړلای. دا ورته چې بهرحال ته د مو سره ماړی خوري. بهرحال نفلی رجا مو تکړه او خوراکه شریک کړو سره. پانا بعد چې کله آرام وخت راغی بیا د شپې ابو دردا رضی الله تعالی عنہ خوب نرچک شو عبادت شریک چې شریک وای. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورته چې آرام وک د عبادت خپل وخت وي. بیا په نیمه شپه کې بیا رچک د بیا ورته چې آرام وک څمله چې کله تهجد وخت بیا د خپل رچک ورته چې وس چک شاوس ذکر وک نوافل وک تلاوت وک او داسې عبادت وکړه سره تسبیح وکړه نور عبادت وکړه. پانا بعد د داسې عمل وکړه معمولات دغه شریک کړل. بیا څه وخت نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وشو. حتی ابو دردا رضی الله تعالی ورته فرمایل چې متخو سلمان فارسی رضی الله تعالی داسې وویل چې ته ټوله شپه عبادت مه کوه الله تعالی عبادت هکا او آرام هکا. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل صدقه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ بالکل صحیح خبره کړې. ځکه دا خبره ویلې وای نه ولا ځکه چې الله تعالی حق هداي د بنده حق هداي. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی ورته فرمایي چې کسه د تو رب په تو باندې حق شته د تو د جسم په تو باندې حق شته تو د کور د ولې په تو باندې حق شته. نو ته په چار دو چې ته په یو شپه کې د الله تعالی حق هم په ځای کا د خپل شزه حق هم په ځای کا د جسم حق په ځای کا آرام وکا. نو په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه صحابي خبره تبین کې چې صدقه سلمان بالکل صحیح خبره کړي. ځکه چې اسلام ایمان کامل ورلی پورا ضروری دی چې الله تعالی په حق باندې عمل وکړي او د بنده په حقوق باندې عمل وکړي. که څوک صرف د الله تعالی حقوق په ځای کوي مانځنه کو ذکرینه کو تلاوتینه کو ذکر اذکار کو تراویح یا داسې رژې زکو دا ورکوي د بنده حق نه پیژني دا سړی په صحیح طریقه باندې مؤمن نشي کېدلی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دا خو د حقوق العباد نه دي. نو د مؤمن د مسلمان سړي تعریف یې هم د حقوق العباد نه کړی دی. دغه وجه نه مشتو ست په چار دو چې کله عبادت کی بیا داس طریقه باندې کې چې د الله تعالی حق هم پیژني د بنده حق هم پیژني.